سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. په خوست کې د یوې چاودنې له امله یو ولسي وګړی وژل شوی او 15 نور یې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا دغه پیښه تېر ماښام د خوست ښار په چغۍ سیمه کې د یوې ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې یوه میرمن او 4 ماشومان شامل دي. په میدان وردګو کې د یوې نښتې له امله 12 طالبان وژل شوي او 6 نور یې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغه نښته تېره شپه د میدان جرلیس پر لاره د پولیسو او طالبان ترمنځ ترسره شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د هرې ډلې یو سیمه ییز قومندان چې صدام نومېده هم شامل دی. 2 پولیسان د تخار په ورسج ولسوالۍ کې له غیر مسؤلو وسله والو سره په نښته کې ووژل شول. د تخار د والي ویاند وایي په دې نښته کې چې تېره ورځ د داراب په نامه د غیر مسؤلو وسله والو د یو قومندان د نیونې په موخه ترسره شوې تر اوسه یو غیر مسؤل وسله وال هم وژل شوی دی. د نوموړي په وینا دمګړی د داراب کور د پولیسو تر کلابندۍ لاندې دی او هڅې روان دي څو هغه ژوندی ونیول شي. ټاکل شوې نن په مسکو کې یو بله بین الافغاني ناسته هم ترسره شي. طالبانو ویلي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله به نن د هیواد له یو شمېر سیاسي څیرو سره د هیواد د راتلونکي په اړه بحث او خبرې وکړي. د خبرپاڼې له مخې دغه پلاوی چې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په اړه جوړو شویو مراسمو کې د ګډون په موخه 2 ورځې مخکې مسکو ته تللی د روسیې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره به هم لیدکاته وکړي. د هلمند د پوځي څارنوالۍ مشر اسدالله باوري او د ټولګټو ریاست مالي امر نورالحق حمیدي تېره ورځ په زابل کې ووژل شول. د دغه ولایت والي وایي یاد کسان تېر مازدیګر د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لوري وژل شوي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې د هلمند د پوځي څارنوالۍ مشر یو ساتونکی هم وژل شوی دی. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خپل وړاندیزونه شریک کړل. ولسمشرې ماڼۍ سره دی چې دغه وړاندیزونو په اړه نور څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې له ولسمشر غني او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له غړو سربیره د اروپایي ټولنې یوناما او د افغانستان د ټاکنو په برخه کې د مرستندویو هیوادونو اساسو هم ګډون درلود. ولسمشر په دې ناسته کې چې تېر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د رڼو او سراسري ټاکنو د ترسره کېدو په موخه حکومت امنیتي، تخنیکي او لوجستیکي همکارۍ ته چمتو دی او اړوندو مسؤلینو ته یې په دې اړه لازمې لارښوونې هم کړي دي. په ورته وخت کې نړیوال ټولنې هم د راتلونکو ولسمشرو ټاکنو د ښه او پر وخت ترسره کېدو په موخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ته د خپلو همکاریو ډاډ هم ورکړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.